تر دې چې د هغه آخر وخت راغی د مرګ اثرات په هغه باندې ښکاره شول نو هغه ته د کلمې تلقین وشو. دا شرعي خبر هم ده چې کله یو کس په وخت د زنقدن کې وي تاسې به خپل منځ کې کلمه وایئ تر څو چې هغه په ژبه باندې هم کلمه ووایي خو هغه به نه مجبوره کوئ په کلمې باندې. نو هلته تلقین د کلمې حضرت علقمه ته وشو. خو حضرت علقمه چې څومره کوشش کو چې په ژبې باندې کلمه ووایي د هغه په ژبې باندې د کلمې الفاظ جاري نه شول. تاسو ګورئ صحابه دی څومره کوشش یې چې وکړه د هغه په ژبه باندې کلمه رانغله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو او دا حالت رسول الله ته بیان شو. د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله راغی. رسول الله علقمه ته نږدې کېناست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله هم د کلمې تلقین وکړه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلقین باوجود د حضرت علقمه د ژبې نه کلمه ادا نه شوه. کلمه د ژبې نه ونه وتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولیده نو بېقراره شه. وی فرمایل تاسو د دې مور راغواړئ. د هغه مور حاضره شوه نو رسول الله ته یې پوښتنه وکړه چې علقمه څنګه و؟ مور یې وویل چې باقي ټول اعمال یې ډېر ښه و خو زما سره د ده سلوک او رویه ښه نه وه. ما سره یې ښه سلوک نه کول حتی په بعضې ځایونو کې به د ښځې خبره منله او زما به یې نه منله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ښه نو اوس دی معاف کړه بخشش ورته وکړه بښنه ورته وکړه. دا د رسول الله حکم نه و بلکې دا د رسول الله مشوره وه که د رسول الله حکم به یې ضرور منه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره وه د رسول الله حکم نه و. نو ورته ویلې چې ته دا معاف که. هغې ویلې چې زه دا نه معاف کوم ځکه زما زړه ته ډېر تکلیف رسولی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د علقمه د مور د زړه نرمولو دپاره یو نفسیاتي تدبیر غوره که او رسول الله ویلې تاسې لرګي راټول کړئ. صحابه و کرامو لرګي راټول کړه. بیا ورته ویلې رسول الله تاسې د لرګیو باندې اور ولګوئ. اور بل شه نو حضرت علقمه مور پوښتنه وکړه ای د الله رسوله دا اور تاسې ولې بل که؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د مور د نافرمانه زوی همدغه حال وي چې هغه په اور کې باید وسېځلی شي. دا د رسول الله یو تدبیر و دې دپاره چې د علقمه مور علقمه معاف کړي. موږ ستاسې زوی په اور کې سوځو. د علقمه مور چې دا اور ولیده نو پریشانه شوه. د مور مینه په زړه کې بیداره شوه. ویل ای د الله پیغمبره تاسو داسې مه کوئ ما علقمه معاف که. نو چې کله د هغې د خولې نه دا خبره ووتله چې ما علقمه معاف که هلته د حضرت علقمه په ژبه باندې کلمه جاري شوه او د دنیا نه با ایمانه لاړه. نن ورځ تاسو په خپل حالت کې لږ سوچ وکړئ. خپل حالت وګورئ چې ستاسو چلند د ستاسو مور و پلار سره څنګه دی. الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي.